دا د مخلوق حق داسې یو څیز دی ګوري چې دا بیا په شفاعت نه معاف کیږي. د خدای تعالی حق په شفاعت معاف کیږي. مثلا مونږ نه پاتش روزه کې دي کم بوت راغی، د حج په باب کې کمزوري درنه وشو، زکات وغیرہ کې کم د خدای تعالی چې کم حقوق دي پتا، نو کواړه ګناهونه دي کړیو، نو پاودس او پروژه او د عرفي پروژه او په نور سيزونو په حج درته معاف کړي. کغټ ګناهونه دي کړیو په توبه درته معاف کړي. او که توبې تم جوړ نشوي او ورځ د قیامت ته پیښ وي، په کورنۍ کې به حافظ وي، قاری به شفاعت وکړي، په کورنۍ کې به شهید وي، داویه او شفاعت کوي، هغه به شفاعت وکړي. او کاغه سم نوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به شفاعت وکړي. یو محدث ته شاګرد وای دا شفاعت په غټو ګناهونو کې دی که په وړو ګناهونو کې؟ هغه ورته وای په غټو ګناهونو کې شفاعت دی، په وړو کې د شفاعت څه ضرورت دی؟ ترمذی شریف حدیث وی په وړو کې د شفاعت څه ضرورت دی؟ وړه ګناه خو په اوداسم ختميږي، په رومانځم ختميږي، د جمعې په منځ ختميږي، په رمضان ختميږي، په حجم ختميږي، د عرفه په روزم ختميږي. خبره خو د غټي ګناه ده. دا شفاعتګر چې الٰه پیدا کړی دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او قرا او شهدا او اولیاء او علما چې دای شفاعت کوي، نو په غټو ګناهونو کې شفاعت کوي. خو کومه غټه ګناه کې شفاعت کوي چې د خدای تعالی حق وي؟ ګوري ښا کله مخلوق حق وي، یو سړی دی وجلې وي، تب په دې پته مې چې بیا رسول الله مبارک ته ما خلاصي نه پای کې شفاعت کار نه کوي. شهید په دې اخلاص کې نشي اخلاص وي، قاری په دې اخلاص کې نه دي. تابانه بد چا قرض پاتی تب د سترګي ځا رسول الله مبارک شفاعتګر شته کنه شته ده، خو په قرض کې د رسول الله مبارک شفاعت کار نه کوي. د شهدا او شفاعت کار شفارس ال تشتنا سپارشات ټول د خدای تعالی په حقونو کې چې کمزوري در نه رااله یا خپل در ته معاف کوي، یا یو نسبین بنده په سوال او په سپارش در ته معاف کوي. او کتانه د خدای تعالی حق په ځای د مخلوق حق نو پای کې ګوري معافي نشته. او د مخلوق حق زه تر د جبه د لاسه جوړیږي چې کنزل د جبه نه ده، که غیبت د جبه نه ده، کچا تبدیتی او مشرک او کافر ویل دي د جبه د لاسه دي. نو تاسو عوام دي سره ډیر زیات خیال وکړئ. کان النبی صلی الله علیه وسلم طویل الصمت، مبارک به همیشه چپو، چې کله به د دین خبر رااله نو بیا وی خبرې شروع. دا چپواله زمونږ استادانو نو رک شوی دي. بیا خو الحمدلله تاسو د قادری سلسله مریدان یې کا زیات در کې د قادری مشایخ جناب صاحب مبارک چناس د قادری شریفی طریقې سره سلسله آغا قادریه شریفه ده. نو د قادری حضراتو د پاره خو جبه بند ساتل بالکل یا د فرایض نه دي، هر چا د پاره. خو د دې طریقې اصول درې دي. اصول قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. قادری حضرات په دې سلسله کې اعلی کامیابیږي چې خوراکي لګوي، خوب لګوي، خبرې لګوي. دا درې د قادری سلسله اصول دي چې دې کې د نکیږي. نو دې درې او تبملا تړي چې نه به خبرې ډېری کوم او نه به خوراک ډیر کوم، نه به خوب ډیر کوم، نو دې سلسله کې بس تعالی روانيږي. بیا نو معززو تاسو ته ما دوه خبر ابتدا نه اوسه پوری، یو د الٰه د خدای تعالی حق، یو د مخلوق حق. چې د مخلوق د حق نه سخت ځان وساتئ. د بچو حقوق خپل په ځای باندې راوړئ چې څه حقونه در باندې دي. پای ما مستقل بیان یو ځل دلته کړی دی. خاوندان د بیبیانو حق په ځای باندې راوړي، بیبیانې د خاوندانو حق په ځای باندې راوړي. د انبیاء علیهم السلام حق کې تنقیس مکوئ، د اولیاء او د صحابه په حق کې تنقیس مکوئ. او دویمه مې دا خبر درته وکړه چې عقیده د اهل سنت د افراط او د تفریط په منځ کې تاسو به اعلی حق ترسیږي چې نظر نه زیاتی وشي او نظر نه کمی وشي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمونږ استادو د سنیانو داسې یو نظر جوړ شوی دی چې غټ گمراه به ومغی چې څوک د انبیاء د شان منکر وي، دا به غټ گمراهي. هغه غټ گمراه دی خو چې چا د محمد مصطفی شان دومره اوچت کړ چې د خدای صفات ورته ورکړه، نو دا داغه نه پسې غټ گمراه دی. بیا ځکه د زیاته وکوس خدای مګنه بشک چې بنده دی او نورې کول واړه صفات دي پرشتیا.
زه تاسو ته څو مثالونه درکوم چې یوه پاټۍ د هغه د محبوب د شان تنقیس کوي، انکار دی کوي، خو بله پاټۍ شته چې هغه شان کې دومره ورخوږېږي چې د خپل انداز نه اخوا عقیده ورته ساتي. دا دواړه ګمراه دي. یو فرقه زنانه امیان د ژبې سره خیال نه کوي، د محمد مصطفی په شان کې خوله کولاوي، لنډ الفاظ دی، وی د غیب او علم خو پیغمبر تم نشته، وای داسې که نه وایي. ګوره دې دومره وړه خبره ګڼي، دی ویږي نماسې عادي خبره وکړه. روایت د ترمذي شریف دی، محبوب فرمایي کله یو انسان یو خبره وکړي او دی ورته ډېر د واړه نظر باندې ګوري، خو هغه خبره د خدای په نزد دومره لوی جرم وي چې دی د جهنم لندې تل ته پرې رسېږي او دی وړه ګڼي چې ما خو وړه خبره کړې. ډېرې زنانه او ډېر نارینه عوام جاهل داسې شته چې د هغوی په ژبه به دا راغلي چې د غیب و علم خو پیغمبر ته هم نشته. اوس سوچ نه کوي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د غیب په دغه علم کې څومره لویه برخه ده، څومره حصه الله ورکړي. هر شی چې د سترګو غایب وي خو هغه غیب دی که نه. بخاری شریف حدیث نه ثابته ده چې رسول الله مبارک د دوه قبرونو په خوا کې تېرېده او د قبر حالات ورته ښکاره شو، بیان یې وکړه چې دې ته عذاب ورکولی. د جهنم بیان یې کړي دي، جهنم د سترګو غایب دی. مبارک داسې مخامخ د مسجد نبوي دیوال یاد کوي، په دې کې راته جنت او جهنم ښکاره شو. هغې حالات یې بیان کړي دي، د جهنم حالات یې بیان کړي، تر قیامته چې څومره فتنې راځي د ټولو حالات یې بیان کړي. او مبارک پدا فرمایل چې والله لا اعلم والله لا اعلم الا ما علمني الله، زما دې د خدای په ذات قسم خپل علم نه لرم، خو چې کم علم را سره دی نو ما ته زما خالق را کړی دی، څه علم را کړی دی. نو یو جانب دلته په تنقیس کې لاړل، دې ژبې سره خیال ونه که او دا ژبه د مخلوق په حق کې بې ځایه وخوځوله او د محمد مصطفی د شان نه انکار وکړو، غیب و علم خو هغه ته هم نشته. لیکن بل جانب دا اوس تفرید دی، کمی دی، په دې کمی کې دی د اهل سنت نه وځي. بل جانب اوس د رسول الله مبارک په مینه کې ځان ګڼي چې زما مینه ده او په دې مینه کې ورخوږ شوی دی او ځان ته سني م وایي. هغه بیا څه وایي چې نبي علیه صلات وسلام ته د دنیا کې چې څه شی دي د ټولو علم ورته شته، حتی کې علم محیط دی، په کلیات او جزئیات محیط علم لري. دا اوس د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه زیاتی دی او افراط دی. دی خو به خوشحالي چې ما خو سمه عقیده ثابته کړه، خو نه، د اله العالمین د ذات لویه بېادبي وکړه. په ټولو اشیاو باندې محیط علم دا د اله العالمین، د مخلوق علم په ټولو اشیاو محیط نه وي، علم محیط دا خاصه د اله العالمین ده، دا د خداوند متعال علم. د انبیاء علیهم السلام علم که زه اوس تاسو ته مثالونه در کوم، دا ډېر مثالونه لري. سلیمان علیه السلام ته چې ملا چرګک ترې نه ورک شو، څومره لوی بادشاه و، د ټولې دنیا بادشاه و، پیغمبر و، لوی علم یې لره، خو د ټولې دنیا علم ورسره نه و. د بلقیسې تخت باچایي رعیت د ده د باچایي د لاندې و، دی د ټولې دنیا بادشاه و، نه ورته بلقیسه معلومه و نه د بلقیسې باچایي ورته معلومه. او ملا چرګک چې راغی څه ورته وایه حط بما لم تحط به خبرا، زما په یو علم احاطه ده هغه چې ستا په هغې احاطه نشته. قرآن کریم دا واقعه ذکر کوي. دا د اوس پیغمبر دی خو د ټولې دنیا علم نشته ورسره، کوې د بلقیسې تغه علم به ورسره وي که نه. خو که یو سړی اوس د پیغمبرانو د شان نه انکار کوي چې وګوره سلیمان علیه السلام اډو علم نه لري، که د علم وی د بلقیسې علم به یې لره، دا اوس بېادبي ده. ولې؟ بل آیت ته راشه، مبارک را روان دی او په ډېر لرې مسافه کې میږی خپل هغه د آیت ته وایي چې لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان علیه السلام او لښکر د هغه هم چېرته د خپله نه پیمال نه کړي، ادخلو مساکنکم، سړو ته دننه شئ. د میږي اواز اوسه پورې چا اورېدلی دی؟ نه یې دی اورېدلی. او سلیمان علیه السلام په زرګونه کیلومتره لرې کې د میږي اواز اورېده. دا هم د قرآن کریم قصه، هغه هم د قرآن کریم آیت. دا دواړه تا ته اوس څه خبره ښایي؟ که ودې وي چې د سلیمان علیه السلام علم غیب کلي دی نو دروغ دې وي. ولې؟ د بلقیس علم ورته نه و دته ښکاره، څنګه کلي ورته ثابت؟ که ودې وي چې اډو علم نه لري، د غیب اډ ساوري ناسه نه علم نه لري،
نو رسول الله د میګي دا خبره نه د انکار وکړه. نو خو دې ته براشي چې نبی دې علیه السلام علم کله